مطلب ملکی او نظامی ادارو کې به دا کار پرېږدي او په دې کې 3 لکه یا 300 زره کارمندان په امارتي ادارو کې شته چې په هغه کې له 80% پورې د تیر جمهوریت ښکته مامورین دي. دویم بس وخت دریم بس څلورم بس. په دې فرمان کې یو جالبه خبره چې ما نوټ کړه هغه دا و چې دلته امر شوی په دویم بس والا باندې او هغه نه ښکته، یعنی اول بس والا ته مستثنا دي، یعنی که څوک رئیسان دي که هغه والیان دي هغه کولی شي سمارټ فون استفاده کړي. د دې تشبیه ما لپاره عین شی د اسلام نه مخکې د عربو لخوا د غیرت په نامه د نجونو خښول او په دې زمانه کې د ټکنالوژي خښول امقه معنا ده په معنوي لحاظ، څنګه چې اسلام نه مخکې خپل نسل چا تباه کولو، دغسې د خپل نسل تباه کول دي، د خپل نسل خښول دي. دا د فحشا په نامه، د امیر المؤمنین په نامه، یا د هر په نامه چې کېږي دا کار، دا هغه معنا لري او موږ به دې قیمت تر پیړیو پیړیو ادا کوو. دا وطن به دغسې خرابي. په ټکنالوژي کې موږ د سمارټ فون د استفادې یعنی دومره فایدې لرو که زه درته اوس لیست کمه نو دا برنامه به بیخي کمه شي ورته، خو لنډه ده چې انسان د اولې ورځې نه تر اخرې پورې د کمیونیکیشن وسیله لټوله چې نړۍ سره وصل شي او بل سره وصل شي، ځکه انسان یو اجتماعي مخلوق دی. له کوترو شروع چې د کمیونیکیشن وسیله وه او تر سوشل میډیا زمانې پورې دا د انسان مختلف پړاوونه دي، دا هسې دي. په دې باندې رئیس جمهور محمد اشرف غني یو پودکاسټ کړی په یوټیوب کې شته دی چې څنګه د کمیونیکیشن ټکنالوژي افغانستان ته راغله او په دې باندې په دې سیکټر کې افغانستان کې میلیارډونه ډالر انویسټمنټ شوی دی او دا انویسټمنټ د غازي امان الله خان له وخت نه شروع دی او تر نن ورځې پورې موږ په افغانستان کې فعلا 14 میلیونه د انټرنیټ کارکونکي لرو یوازې افغانستان کې دننه، او د هغې ترڅنګ موږ تر 22 میلیونو پورې د سیم کارت کارکونکي لرو. د انټرنیټ د سمارټ فون بندول یعنی د انټرنیټ د کارکونکو تعداد کمول، دې سره به د 15 مخابراتي شرکتونو سرویس او اډمن کاست پوره کول به متاثره شي. یعنی مخابراتي شرکتونه به وایي چې وروره زما پیکیج نه خرڅېږي، زما انټرنیټ نه خرڅېږي، زه فعالیت نشم کولی. نو ټکنالوژي به آهسته آهسته ختمه شي. طالبانو 2 اپروچه وکړل. اول دا چې په فیزیکي شکل فایبر نوري بندوله، تیر کال د دې شاهد تاسې هغه کامیاب نه شو، اوس یې د ټاپ نه په آهسته آهسته د بندولو کوشش کوي او دا د افغانستان په ورچوال دنیا کې په ټکنالوژي او په انټرنیټ دنیا کې د منځه وړل دي. دا لکه یو څوک چې حلال کې او ختمه کې وژل دي. افغانستان کومه ورځ چې ټکنالوژي 98% په افغانستان بنده شوه په هر چاره چې افغانستان رسما فوت وکړه، د دنیا نه ختم شو، دې جوړول به بیا ډېر سخت دي. دلته یو مسله ده، وجوهات دا ویل کېږي چې کار نه ترسره کېږي. موږ تاسې په دې ټولو هیوادونو کې پراته یو، هر هیواد یو خپله اداري پالیسي لرلی شي، یو خاص ځای باندې موبایلونه بندولی شي، خو داسې نه چې په غوڼه امارتي ادارو باندې. دا دویم ویل کېږي چې هیره لري چې دو رازونه به خلک بیرون وباسي، او دریم ویل کېږي چې د فتنې یا د فحشا مخه به ونیول شي د موبایل په بندولو سره. ګورې، ګناه کول د نبي علیه السلام وخت کې مادي و. یو ښځه راځي نبي علیه السلام ته وایي چې ما زنا کړی، ما پاکه کړه. یو څوک شراب چکي، حضرت عبیده بن جراح کله چې بین النهرین دا اوسنی عراق چې فتح کوو، یو ډیر مشهور شاعر ورسره شرابي و او تر اخره شراب پرې نه ښودل. تاسې قصص الانبیا په نامه کتاب راواخلئ، د ټولو انبیاو قصې راواخلئ، هغو ګناه ته خطا ویل کېږي، ګناه نه، ټولو انبیاو خطا کړي. دا د الله لاس کې ده. انسان نشي کولی چې د خدایي الهیت لیول ته ځان ورسوي او ټول هغې چارې په انسان بندي کړي چې هغه د ګناه وجه کېږي. نو بیا خو چاقوم بند کړه، ځکه کېدلی شي څوک پرې وژل وکړي، کلشینکوف هم بند کړه، دا موټر هم ټول په کورو ودروه، کېدلی شي ټکر وشي، انسان ووژلی شي. یا دې ته ورته ډېرې مسلې دي. مدرسو کې کېدلی شي، هلته مخکې ورځ ما د ځواک صاحب یو لایف اورېده، ډېر ښه دلایل دې وړاندې کړل چې وروره کعبه کې حج په دوران کې باډي ټچ کېږي. نو ډېر داسې وجوهات دي چې ته هغه نشي بندولی، ځکه هغه الهي کار دی، الله پاک دا دنیا جوړه کړې. ته به په وسایلو باندې او په جزا باندې کار کوي چې دین هم دا کار کړی. نو د سمارټ فون بندول زما یوه غوښتنه ده د ملت نه، دلته چې څومره ناست دي او څومره یې خورولی شي، لطفا دا فرمان مه منئ. دې نه نور ښکته تګ لیول موږ نه لرو چې شاته تګ وکړو، او دا
د یو موبایل بندول نه دي، دا د افغانستان د 120 کلن تاریخ خوارې چې د غازي امان الله خان له وخته شروع شوي دي، چې هغه مکاتب او د رادیو او د ټلیفونونو راوړل تر ننه پورې، دا ټوله خواري په یو دم ورکول دي. اخري خبره کومه، په یوټیوب کې د انس حقانی سره مرکه پرته ده، کله چې دوه راغلي وو اوله مرکه یې کړې وه، هغه دا قصه کوي چې کله موږ راغلو کابل ونیو، بیا لاړو مشر خواته او وایي زه هغه سفر کې په یو موټر کې 5-6 کسه ناست وو، ډېر مزه مو وکړه. بیا یو لرې دښته کې یو کوټه وه، په هغه کوټه کې سولري پکي ته یو سولري پکی و، او هلته په یو کوټه کې دو مشر و، او په بله کوټه کې موږ انتظار شو چې څو دا نور خلک ورسره وغږېږي. نو تاسې سوچ وکړئ، ځواک صاحب، جبار خیر صاحب، خوشحال صاحب، دا ټول ملګري په 21مه پیړۍ کې د ټکنالوژۍ په دې ریس کې د یو هیواد مشري داسې یو څوک کوي چې ټولې دنیا نه قطع دی او په لرې دښته کې په یو کوټه کې پروت دی. نو دا هیواد به پرمختګ وکړي که په شاتګ وکړي؟ دغه زما آخري سوال دی چې ما تاسو ته مخته کېښودلو. مهرباني ډېره مننه. ستا خبرو باندې فقط 2 پوښتنې لرم او زه غواړم چې لنډ ځواب یې راکړې، بیا به جبار خیل صاحب خبره وکړي. تا وویلې چې دا فرمان مه منئ. یوه دې نه مخکې دا پوښتنه ځواب کړه چې آیا ټکنالوژي یوازې موبایل پورې تړلې ده که نه؟ کوم قوي دلایل ورته لري؟ یوه مسله ولس ته خطاب وکړو، یا د امارت ډلې یا د طالبانو د حکومت خلکو ته دې ویلې چې د خپل مشر دا فرمان مه منئ. آیا امکان شته چې د خپل مشر له فرمان نه نافرماني دا خلک وکړي؟ مهرباني. بالکل خوشحال صاحب، موږ ډېرې لارې لرو. سمارټ فون موږ استفاده کولی شي چې دو اته دفاترو ته راشي، خپله مشوره وکړي چې موږ استفاده کوو، خو څوک نه خبرو، یو ډپارټمنټ استفاده کړي. وجه دا ده چې هر انسان د ټکنالوژي موبایل چې دی فعلا انټرنیټ ته د لاسرسي دروازه او کړکۍ ده، چې تا سره موبایل ته واتساپ ته د کور د احوال نه نیولې تر ګروپي مسایلو پورې، ته د یو پوښتنې حل ته د اے آی استفادې کولی شي، ته یو موضوع په هکله هر ارټیکل لوستلی شي. یعنی څومره انټرنیټ چې دی هغې ته لاسرسی یا د کمپیوټر له لارې کېږي یا د موبایل له لارې. هغه کوم موبایل؟ سمارټ فون. نو همدا چې در باندې بنده کړله، مطلب دا چې تا عقل بندي که یو. دویم، ته د خپلې کورنۍ خپلوانو دې ټولو سره که ته 8 ساعته کار کوې، نارمل کاري ورځ ده، ته یې قطع کړلې. کېدلی شي په اداره کې، په امارتي اداره کې داسې ځایونه وي چې یو نیم هغې کې موبایل وړل بند دي. زما خپل ډپارټمنټ شو، زمونږ پالیسي دا وه چې زمونږ زرې دروازه وه، هغې نه چې ننوتلې تا باید خپل موبایل نه وړلو. دا پالیسي وه. کېدلی شي یو وړه اداره کې بنده شي، خو ته غونډه امارتي دستګاه کې ګورې، معرف ریاست چې دی د ټولو ولسوالیو سره واتساپ ګروپونه لري، مدیران، معلمان، پوهنتونونه، نور ډېر ریاستونه خپل ګروپونه لري د کمیونیکیشن. هر وخت سړی نشي کېدلی چې کمپیوټر ته کښېني، ایمیل ولیکي او دا مسایل. نو دې لپاره موبایل چې دی، یو سمارټ فون چې دی، یوازې د دې وجه نه ده چې تا ویډیو بس وکاسي کوي، ته به ورانه کوي. البته معلوماتو د لاسرسي حقوق د انسانانو دا اجازه ورکوي چې هر څوک دی باید معلومات ته لاسرسی ولري، موبایل ولري. هغه خو نه پرېږدي. کم از کم یو د انسان عقل مه بندي کوه، د یو انسان سترګې مه تړه. د دې زمانې سترګې چې دي هغه سمارټ فون دی، او انسان لا اوسه پورې په دې لګیا دی چې سمارټ واچ ته یا په دې لاس باندې داسې لایټونه جوړ کړي چې موږ د موبایل غوندې استفاده کوو، یا چپونه په دماغو کې. ډېرې مسلې دي، هغې په هکله خو هېڅ سوچ نه شو کولی. خو کم از کم دغه مروجه ټکنالوژي په 3 لکه انسانانو باندې بنده نه شي، ځکه دویم پړاو کې ملت ته اراده ده. خوشحال صاحب. اوکې، ډېره مننه. جبار خیل صاحب، تا خو د باسط صاحب خبرې واورېدلې، ته څه خبرې لرې ورباندې؟ اصلا کې اول خو سلامونه او نیک هیلې احترامات ټولو ته. مخکې له دې چې موږ د ده په قوانینو وغږېږو یا دې په بندیز وغږېږو نه بندیز وغږېږو، زه فکر کومه چې یو چا دا اوازه نشره کړې وه 100%. زه اوس هم باور نه لرم چې دا د 100% رښتینې چې د دې په خلکو باندې رسمي ډول اوسه پورې نه ده سوې، رسمي ډول باندې نه هغوی تایید کړې ده او نه هغه سوې. خو یوه خبره سره چې په یو شمېر ویډیوګانې خپرې سوې چې طالب چارواکي، طالب مامورین سول، دوی موبایلونه مات کړي دي او دغه ویډیو به په سوشل میډیا باندې خپره کړې ده، ځینې رسنیو ته یې ورکړې ده. خو هممهاله ورسره بل ریپورټ دا و چې په بازار کې زاړه موبایلونه قیمته سوي په دې خاطر دي چې یو شمېر طالبان یې اخلي او په همدې موخه چې دوی د خپل مشر فرمان منلی دی ماتوي او هغه ته دا ښودنه کوي. او زه همدا ما مطلب همدا و چې دا تر اوسه پورې اول
دقیق د ملا صاحب هیبت الله اخونزاده د دفتر نه یو لیګل نوټیس جاری شوی نه ده چې تاسو موبایلونه خپل مات کړئ یا یې موږ ته راوسپارئ. داسې هر طالب د خپلې خېټې نه دغه فرمان صادر کړی یا یې دا رقم اوازې ګډې کړي په افغانستان کې چې ملا صاحب هیبت الله موږ ته ټلیفوني خبره وکړله ټلیفون له لارې چې تاسو موبایلونه موږ ته وسپارئ یا یې مات کړئ. نو دا د همغه له خولې نه دا اوس دیکتاتورۍ کې عموما شی ده چې ته به د امیر اطاعت کوې، که ته په امارت کې، که ته مالک په افغانستان کې، که ته کوریا کې، که ته په ایران کې چې امیر هره خبره وکړله ته به دفتن پې عمل کوې. سوال کول، پوښتنه کول، اعتراض کول هېڅوک هم حق نه لري. نو هغه یو شمېر طالبانو چې هغوی احساساتي دي، هغوی ډېر زیات مذهبي دي، هغوی دفتن خپل موبایلونه مات کړل. لکه دا د تیږو که د مازغه چې کله منجمد سي، کلک سي او دا نرم نه وي، دا پوښتنه کول پکې نه وي، تجسس پکې نه وي، شکاکیت پکې نه وي، نو هغه دغه رقم وي. دفتن یو عمل کوي، نور عقل نه استعمالوي چې دا عمل کوم د ده ګټه ده ډېره ده که تاوان یې ډېر ده، یا زه دا کار کوم د چا په امر کوم، چا لپاره یې کومه. نو دوی دغه فکر نه و کړی. نو زه فکر کوم نن دغه کارونه لږ ودرېدل، لږ کمرنګه سول. یو شی لږ شاته چې لاړ سو، موږ باید دغه نوم د ارګ د رئیس الوزرا نوم ما نه هېر سو، حسن اخوند چې نوم یې ده، ملا حسن اخوند، ملا محمد ملا حسن اخوند یو ویډیو ما کته یوټیوب کې د ارګ نه دی را رواني، دی خپله قصه کوي، په ارګ کې قصه کوي. زه به ارګ نه راوتلم، یو ځوان مې وکته، هغه په ټلیفون باندې مصروف و. وایي ما هلکانو ته ویله چې دغه ووهئ، دا ولې په موبایل کې مصروف ده. هغه هلکان مې ولېږل، دی مرګ ته به یې ووهه هملته ارګ کې. دا په خپله خوله دا قصه کوي. او زه تعجب کوم، ارګ د ده سره په لاس کې ده، د افغانستان ملي کور د ده په لاس کې ده، او د یو انسان په دې جزایي کړی په ارګ کې چې هغه په ټلیفون مصروف و. زه د مولوي صاحب هیبت الله بیا وایم مخکې له دې چې موږ په دې فرمان وغږېږو یا په دې امر وغږېږو، باید د دې خلکو په روان وغږېږو، په سوچ یې وغږېږو، دوی په هغه سایکالوجي وغږېږو. دوی رادیو د شیطان اله ګڼي یا د شیطان غږ ګڼي، یا رادیو هغه ټکنالوژي ده دوی لپاره چې هغه تر ټولو مؤثره او ماډرنه ده. د دې نه اخوا د دوی فکر نه رسېږي، کار نه کوي. لکه د دوی ډېر مشران د موبایل په استعمال نه پوهېږي. دوی فکر کوي که په موبایل کې زه موته ویني، موته ته دوی د بوت په سترګه ګوري، دا بوتان دي او بوت خو حرام دی دوی لپاره. لکه دوی د دې په نیت ورته نه ګوري چې ته حدیث وایې، که ته قرآني آیات وایې، که ته ماته د ساینس او ټکنالوژي په اړه خبرې کوې، ماته ټولنیز علوم زده کوې، ماته ارواپوهنه زده کوې یا سیاست زده کوې، دوی د دې پروا نه کوي. دوی یوازې په همغه د یوې زاویې نه ورته ګوري چې دا حرام ده، ځکه چې ته بوت یې، ته عکس یې، نو زه باید عکس په خپل جب کې ونه ساتم. دویمه خبره دا ده چې په کومو ځایونو کې چې دوی ژوند کوي هلته برق نسته، د ډېرې اوږدې زمانې راهیسې هلته برېښنا نسته ده. نو دوی د ټکنالوژۍ سره عادت نه دي، تلویزیون سره عادت نه دي، اخبار سره عادت نه دي، مجلې سره عادت نه دي چې دوی ته معلومات ورسېږي، د دوی ذهن خلاص شي، دوی پوه شي په یو خبره پوه شي چې شی ګټور ده، شی نقصاني ده، د دنیا د ډیولپمنټ نه پوه شي. لکه اوس ماسټر صاحب دا خبره وکړه، ما یو تېره ورځ مې یو ریسرچ کته د کینسر په باره کې. په افغانستان کې ورځ تر بلې د کینسر ناروغي په زیاتېدو ده. اوس د موږ ټول وطن کې مولوي صاحب خپله مولوي صاحب هیبت الله او ټوله کابینه کې داسې یو څوک نشته چې هغه په دې وغږېږي چې موږ په افغانستان کې څنګه داسې یو ټکنالوژي راوړو، لکه څنګه چې جرمني راوستې یا څنګه چې اتریش راوړلې یا څنګه امریکا او چین راوړې، موږ هم یو ټکنالوژي راوړو چې موږ پلټونیم جوړ کړو تر څو پورې هغه د کینسر حجرې ووژني. په دې باندې لکونه ډالر مصرف راځي، خو په دې څوک خبره نه کوي، ځکه چې دا مهمه موضوع ده. خو چې کوم شی غیر مهم ده، لکه موبایل، لکه موبایل ولې دوی بندوي؟ موبایل ځکه دوی بندوي چې په هره اداره کې دوی فساد کوي، موبایل ریکارډ شوی ده، په موبایل ریکارډ شوی ده، هغه فساد افشا شوی. په مدرسه کې دوی ډانس کوي، اتڼ کوي، هغه ریکارډ شوی ده، د مدرسې او د همدې طالبانو نوم یې بدنام کړی ده. یو ځای کې دوی رشوت اخلي، هغه ریکارډ شوی ده، دوی نوم یې بدنام کړی ده. په یو ځای کې دوی په ښځو ډزې کوي، هغه په موبایل ریکارډ شوی ده او هغه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځېدلی ده. چېرته هم چې دوی یو خیانت کوي، غلط کار کوي، د ولس پر ضد یو کار کوي، د ملي ګټو پر ضد یو کار کوي، د اسلام پر ضد یو کار کوي، هغه همدغه موبایل یې ثبتوي، همدا موبایل یې افشا کوي، همدا موبایل یې رسوا کوي. نو د دوی لپاره اوس تر ټولو غټ خطر موبایل ګرځېدلی. که چېرته دوی دا موبایل بندوي هم دې دا دلیل ده چې دوی د ټکنالوژۍ پر ضد نه دي، دوی د خپلې د بدنامۍ پر وړاندې راپورته شوي یو اقدام کوي.
دوی خپله په دې میډیا کې په ملي تلویزیون کې هم دوی ناست دي، ټوله ورځ د بدري لښکر وقتي ټریننګ سنټرونه خلکو ته ورښیي، خو په تلویزیون یې ورښیي. که زه بوت یم خو هم بوت ده، که په ما حرامه خو هغه هم حرام ده. بیا په ټولو تېرو 20 کالو کې دوی د خپل ټریننګونو ویډیوګانې چېرته نشرولې؟ که چېرته ویډیو او تلویزیون او موبایل او دا شیونه اوس حرام دي، پرون هم بیا حرام و، بل پرون هم حرام و. دوی خو کوم وخت چې دوی ته ګټه رسوي هغه حلالېږي، کوم وخت چې دوی ته نقصان رسوي بیا هغه په موږ هم حراموي، په ځان هم حراموي. نو خبرې مانه اوږدېږي. ټوله نقطه دا ده اول چې دا موبایل چې د دوی پر ضد استعمال سو، نو دوی حراموي یم، بندوي یم او په خلکو باندې محدودیتونه وضع کوي، ماتوي یم پې. کله چې د دوی په ګټه تمامېږي هغې وخت کې هر شی تاسو ته اجازه درکوي، ځان ته هم اجازه ورکوي، تا ته هم اجازه درکوي. نو زه فی الحال بیا هم وایم چې زه باور نه لرم چې موبایل به بند کړي، ځکه دا امکان نه لري. کومه ورځ یې که موبایل بند هم که نن یې خوست پوهنتون کې خلکو موبایلونه مات کړي دي او حتی بعضې خلک دومره احساساتي شوي دي. دې لپاره یو فورمه هم وتلی ده جبار خیل صاحب چې هر څوک هلته ولیکي چې یا یې تسلیم که یا یې مات که. او دغه اډیو ما تاسو ته درلېږلی هم وه، که اورېدلي مې هغه ورته وایم هم دا چې که ما سره مو واقعي بیعت کړی وي نو ماتې کوي، که واقعي بیعت مو کړی نو ماتې کوي. او دو وایي چې موږ ټولو بیعت ورسره کړی دی. دا یوازې دو نه متضرر کېږي، دلته د افغان ملت په اداراتو کې دی، هغه به ټول متضرر کېږي. نو موږ باید په دې هم پوه شو، که نه زه خو دا خبرې نه اوږدوم، دا یو نقطه ږدم. موږ باید په دې هم پوه شو چې یو چا سره موږ بیعت کوو، خپل امیر سره بیعت کوو او هغه امیر غلط کوي، هغه ناروا کوي، هغه د حق پر ضد ځي، آیا په دې وخت کې هم موږ د امیر اطاعت وکړو که وی نه کړو؟ موږ د الله واطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم. دلته الله پاک په قرآن عظیم الشان کې وایي چې تاسو د الله اطاعت وکړئ، بیا د رسول الله اطاعت وکړئ، بیا د خپلو مشرانو اطاعت وکړئ. نو اوس موږ ته الله پاک زه مې د خپل وطنوالو سره، د خپلې کورنۍ د غړو سره، زه هغوی سره غږېږم. یو مسله ده زه پرې نه پوهېږم، ځواک یې ما ته تشریح کوي. بله مسله د ټکنالوژي تی ما ته تشریح کوي ماسټر صاحب، بله مسله د خوشحال وډي ما ته تشریح کوي. نو زه خو باید پوه سم په څه شي. تاسو خو نسئ کوی چې هر یو ما ته زنګ ووهئ، خو تاسو ویډیوګانې کوئ، زه تاسو معلومات د ویډیو له لارې اورم. اوس که دغه شی زه بند کړم، په معلوماتو خلا رامنځته کېږي، ما د ناپوهۍ کچه لوړېږي. زه څنګه پوه سم چې زه یو موضوع زه د ځواک صاحب نه زده کوم، یو موضوع زه د خوشحال صاحب نه یا تا نه زده کومه، نو کومه ورځ چې په ما باندې موبایل بند شو زه به څنګه کومه ده؟ دلته خو ډېر خلک دي، زه ورځه لیکل اوس مې زده ده، زه به کتاب راواخلم، ریسرچ به وکړم، نیټ کې به زه سرچ کړم، زه به ځان پوهېږم. ډېر خلک دي باور دی اوس هغوی علم د خلکو د ژبو نه زده کوي، اوري یې، هغوی لیک او لوست نه ده زده، موبایل ګوري او مثلا زده کوي. ملایان ولې خلک اوري؟ ځکه چې هغوی خپله لیک او لوست نشي کوی، ځکه هغوی ډېر کله د جمعې تقریرونو ته ډېر په دلچسپۍ کښېني، هغوی د ثواب نه نه خبر، هغوی د مسئلې په درک پوهېږي چې زه دغه مسله دغلته زده کوی سم. موبایل دا مسایل را لنډ کړل. ته اوس په کار کې مې ګوشکي ولګوه، هلته عالم لګیا ده درته یو مسله تشریح کوي. لکه دا نورې ګټې پرېږده، هغه بیخي ساده ګټې ته ورته وګوره، بیخي ساده. زه خو ټوله ورځ سرچ په موبایل کې کوم، ټول سرچ اکیډمیک ټول سرچ په موبایل کې کوم، ژبه جرمني په موبایل کې زده کوم، زه لیکل په موبایل کې کوم، زه کافي زیات لیکل کوم ټول په موبایل کې کوم، ایډیټ په موبایل کې کوم. ځکه تاسو سره کومه موضوع مهمه وي شریکوم په موبایل کې کومه، کور سره په موبایل غږېږم، تاسو سره په موبایل غږېږم. د ما خو ټول ژوند په موبایل پورې تړلی ده. په کومه ورځ چې ما سره موبایل نه وي، لکه نیم ژوند ما نه اخیستل سوی. نو دا خو ته د انسانانو ازادي م اخلي، د انسانانو علم هم ترې اخلي، د انسانانو فکر هم ترې اخلي، د انسانانو د لیکلو ظرفیت هم ترې اخلي. په هغوی کې چې کومه هغه خارق العاده هغه ځانګړنې خدای پاک پیدا کړي دي او د موبایل لارې هغه په اساني کولی شي راوباسي، هغه هم ترې اخلي. دا خو ناروا ده، دا خو